د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر د یو پلاوي په مشرۍ اماراتو ته لاړ. په سلامونو مهر کلای کوم که غواړئ چې بشپړ معلومات ترلاسه کړئ نو تر پایه راسره اوسئ. د طالبانو سرچینې وایي د دوی د دفاع د سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په مشرۍ یو هیئت پرون شنبه متحده عربي اماراتو ته تللی. د طالبانو د دفاع وزارت وایي دغه هیئت به په اماراتو کې هلته له ځایي مشرانو، میشتو افغانانو او نورو شخصیتونو سره وګوري. په همدې حال کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم پرون له افغانستانه په بهرني سفر ولاړ او ځینو سرچینو ویلي ممکن ښاغلی کرزی لومړی په متحده عربي اماراتو کې تم شي. اماراتو د اوسنیو او پخوانیو چارواکو سفر ځکه مهم ګڼل کیږي چې د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غني هم هلته دیره دی. دا لا څرګنده نه ده چې د طالبانو د دفاع وزیر به له ښاغلي کرزي او یا هم اشرف غني سره وګوري که څنګه. دا زموږ نننی چمتو شوی مطلب. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.